قاري صاحب اوري. اجازه ورکړئ داسې ده مولوي صاحب، زه دا یوه خبره کومه او بیا غوږ نیسم. هغه دا ده چې دلته په مکرر شکل باندې کوشش کیږي چې د افغانانو ترمنځ نفاق رامنځته کي. دا طبیعي پدیده ده چې مونږ بالاخره له خپل نه ډیره ګیله کوو، خو اساسي دښمن چې ده هغه پاکستان ده، پاکستانی فوز ده. دغه ټولې خبرې باید همغه خواته راجي وي. په دې خپلو که چیرې ځان ته یې پخوا افغان ویلې یا اوس افغان وایي یا په یو دریځو په بل شکل باندې ځان یې خرڅ کړی، ایمان یې له لاسه ورکړی، د هغوی ته حداقل هغه جواب ورکول هم بالاخره د پاکستان د روایت تقویه ده. ټولې خبرې د پاکستان او د هغه نظامي ساختار په مقابل کې د افغانستان د دفاع لپاره باید وسي. نو د ما دغه یو عرض ده مولوي صاحب، هغوی غواړي چې په داخل د افغانانو کې خطوط رامنځته کي او دغه بحث چې ده په دغه سویه کې وساتي، نه د پاکستان د پیژندنې، نه د پاکستان د پالیسي، د هغوی د ظلمونو، هغوی چې د په عمران خان باندې کوم ظلم کوي، په داخل د وطن کې چې د کوم مشکلات راړي، په غزه کې د دوی کارونه، د دوی هغه چاپلوس صدراعظم چې ځي د نسواراو سره او یهودو سره د هغوی ته د ولي په شکل باندې خطاب کوي. دغه کې دغه اساسي بحث دغه ده. دغه لیونی او بې سره قرار ده او هغه سپی همدرد ده، هغه په دې بحثو باندې نه ارزي. یقین وکړئ په دې باندې نه ارزي. هغه پرېږدئ چې هغه د خپلې غاپې کوي، خو خبره په دې کې ده چې اصلا هغه اساسي ځای کې چې پاکستان پې خوږېږي د هغوی د جامع تحلیل ده، له علما یې رانیولې تر کته پورې. بحث په هغه ځای کې باید وي او د افغانستان دفاع یې. معذرت سره مولوي صاحب که چېرې ما د چا نوبت نیولی. ډیره مننه خوشحال صاحب، کامیاب اوسئ. مننه قاري صاحب، ته ما آواز لرې، مایک شته در سره که نه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب محترم، تاسې ته په سپیس کې ټول ورونه او خویندې الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. روزه مبارکه مو په خیر سره وي. د ما غږ شته انشاءالله مولوي صاحب؟ و بالکل بالکل غږ دې شته قاري صاحب، مهرباني. دغه بعضې کسان داسې مولوي صاحب دلته له موږ نه تاسې ته معلومات ډېر کېږي، ځکه تاسې د هغه خبره په کلونو کلونو د اسلامي نظام د عادي او د افغانستان د پاکې خاورې لپاره مبارزه کړې ده. دلته د که فکر کړی موږ تاسې چې هر وخت مو سپیس برابر که یا له دې وروسته یا اوس برابرېږي، دې حالت کې داسې کسان راځي چې دلته دوه مخي کوي. یعنی مطلب سپیس به موضوع به یو شوي، موضوع به د دښمن په اړه وي، موضوع به د یو ناوړه عمل په باره کې، دوی به راځي دلته به دغه د خپل داخل مشکلات پکې راچي چې راځه دا د خلکو دا فکر و توجه دا ټوله واوړي. دغه کسان چې دي دا هم د همدې ISI د دغه مرتدینو کفارو لخوا نه مقرر شوي دي په دا میډیا کې، دوی ورته پیسې ورکول کېږي. موږ تاسې ولیدل مولوي صاحب زښته ډېر راتله، حتی د افغانستان د اوسنیو مشرانو عکسونه به یې پروفایل ته ایښي وو، نومونه یې هم د دوی په ځانو باندې ایښي وو. څومره ډېر درته رسوا سوله. دا ټول د ISI جاسوسان وو او د ISI لپاره یې په دې میډیا کې کار کاوه. صرف چې دا موضوع به دې جوړه کړه چې د پاکستان مرتد نظام دوی به تې راجګ سو راسئ د نجونو مکتبونه خلاص کړئ. هلکه تا چې کوم 20 کاله کوم یو تعلیم ورباندې وکاوه د عیاشۍ او فحاشۍ تر چتر لاندې څه خدمت دی له دې نه وروسته افغانستان ته وکړو. خو که تا اخلاص کړی وای د دغه هیواد د پرمختګ لپاره تا تعلیم کړی وای، خو اوس به هم پاتې وي. اوس خو اسلامي نظام ده. بله دا خبر چې ده مولوي صاحب وایي 10 کاله د نور هم اسلامي نظام نه وي. الله تعالی ګوره قرآن کریم کې هم وایي چې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. دا د الله تعالی د قرآن فیصله ده. د الله تعالی په فرامینو باندې چې څوک فیصله نه کوي یا د الله تعالی د فرامینو په فیصله کې تاخیر کوي، دا کافران دي العیاذ بالله. نو دا خلک خپلو خبرو ته متوجه نه دي، په دې روزه کې اوتې بوتې او ببولالې غږوي هسې دا د افغانستان داخلي مشکلات مخ ته راوړي. دا د جنرال صاحب مسله ده، عادي مسله ده، همدلته خپله په کور کې حلیږي. 5 ورونه او 3 ورونه او مور او پلار دا ټول په خپل منځ کې کله کله لانجې سره کوي، مسله خدای پاک ورته حلوي. دې کې څوک هم حق نه لري له ما نیولې بیرته تر ما پورې چې په نننۍ موضوع کې دا خبرې را شریکې کړي. دویم دا کوم بریج چې سوی مولوي صاحب دا د مشرکینو دا کفارو کړی ده په افغانستان باندې، او په داسې یو حالت کې کړی ده چې دا د روزې میاشت ده، د قرآن کریم د نزول میاشت ده،
او بیا داسې یو حالت کې کړی چې د دوی له میډیا او د دوی له دغه رسنیو نه اول د قرآن کریم آیتونه وارسل علیهم طیر نبابیل دا آیتونه نشر سوي دي بیا له دې آیتونو وروسته الله سبحان الله بیا په مدرسه باندې مساجدو باندې په عوامو مسلمانانو باندې دوی دا بمبار کړی ده خو داسې چل ده الله پاک وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون که چېرته حتی خدای مکه مونږ کې هر څومره کمزورتیا او شی راپېښ سي هم اول خو خدای په کمزورتیا نه راپېښي ځکه الله پاک وایي څوک چې د ما د دین نصرت او مدد کوي زه د هغه حمایت کوم د الله تعالی د نصرت او مدد وعده مونږ سره حق ده او ایمان ورباندې لرو خو بیا هم احیانا که څه قصه سي الله تعالی د خپل کتاب حفاظت او د خپل کتاب مرسته په خپل هم کوی سي دې برید ځواب به داسې یو عظیم ځواب مولوي صاحب چې مونږ او تاسې به هم ورته حیران سو چې الله تعالی په کوم تدبر او کوم تفکر او کوم طریقې سره د دې کفارو نه دا انتقام واخیسته دا دوهمه خبر مولوي صاحب ما پاس یو لیکنه هم کړې ده مونږ تاسې دغه ثبوت هم لرو ما سره شته په موبایل کې که څوک غواړي بیا ورته نشروم زیاتره وخت افغانستان کې هم کدی فکر کړی و کله چې جمهوریت دلته حاکم و مونږ هغه جمهوریتیان هم ځان سره نه ګډو ځکه د مونږ مبارزه د الله تعالی لپاره ده د قوم پرستۍ د هیواد پرستۍ د سمت پرستۍ لپاره نه ده مونږ د الله تعالی په ځمکه د الله تعالی د کتاب حاکمول غواړو د الله تعالی د کتاب په حاکمیت کې چې مونږ سره هر څوک د الله تعالی د رضا په خاطر درېږي هغه د هغوی خپل عمل او د هغوی خپل جهاد او د هغوی خپل کوشش کول دي مولوي صاحب دلته هم داسې کسان اوسېدل چې مخامخې جګړه کوله له طالبانو سره او ترڅنګ داسې کسان هم اوسېدل چې هغه د علماو په نامه باندې وو او دوی غوښتل چې دغه د علم له لارې د علمیت له لارې د الله تعالی دین تخریب کړي نو هغه څوک چې په پوستو کې ولاړو په لارو لورو کې ولاړو یا فوج و 2 لکه او 3 لکه او 4 لکه هر څومره چې وو هغو د الله تعالی د دین دومره تخریب نه کوو صرف مخامخې ویستل کول اما هغه څوک چې دلته په داخل د جمهوریت کې واقع و او د علماو له نوم نه استفاده کول هغوی به د دین جړ ریښې ایستې لکه